بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك إلى آخره. اللهم يا خدایا، دا طریقه د عرب او بعض خبرو کې دي، دا بعض الفاظ استعمالي. اللهم د خبرو درمیان کې وي نه، اے خدای چاره نشته، د اخلاصې نشته. اوس د علم نجوم نم خلاصې نشته دي، ځکه چې انسان بخامخه دومره سجده کوي چې دی په علم نجوم یعنی د ستورو علم، د ستورو حالات نه واقف شي، دومره قدر چې دی په قبله معلومه کی، د مانځه وختونه پیژني. په خوا خو غړې نه وي، ستورو نو د اسمان د نورو د سپوږمۍ د ستورو د نظام نه خلکو ټیم معلومولو. نو خامخا دغه عمر اندازه علم نجوم، علم ویل شي علم ته پوهی ته، نجوم ویل شي ستورو ته. نجوم جمع ده نجم ده، نجم ستوري ته وای. نو دومره قدر علم به د ستورو باندې د کوي پوهیږي، په پېژانه پوهی چې یاره دا وخت د مانځه دی کنه دی، قبله کوم طرف ته ده. دا به عربو کې په خوا غټ رواجو. په سفر باندې بدلل نو ستورو نه بلار معلومه او دا ستورو ته به کتل نو پاغي باندې بیا دتل پوری کی پجمی کی دا ستوري په خپل خپل ځای باندې لکه نور سپوږمۍ راخیږي، مختلف کیږي، ځایونه بدلیږي. نو د دې ستورو پیژندل او په دې باندې پوهېدل دومره قدر چې انسان په قبله پیژني، د مانځه وختونه پیژني، لارو ګذرت نه معلومه کی، دا جایز دي. اللهم ای خدایا چاره نشته دې، د خلاصي زې نشته، د هر څه مرجع وسم تا ته ده. الا مگر اذا تعلم دا چې د کې د من النجوم د علم نجوم نام قدر ما پاندازه هغه يعرفو چې او پیژني به باغ سره القبلة قبله لرا، قبله پیژني. دومره به د علم زده کوي چې باغ سره قبله پیژني، علم نجوم دستور علم. واوقات الصلاه او د منځ وختونه پیژني. فيجوز ذلك، نو دا جایز دی، بیا دا جایز دی. بیا دا مسله ختم شو. واما تعلم علم الطب فيجوز، هر چیز د کول د علم طب دی، دا ډاکټریز د کول، حکیمیز د کول، نو دا علم څنګه دی؟ نو دا جایز دی، مباح دی. ځکه دا سبب دی د اسبابونه، د انسان د صحت د پاره، د انسان د معالجې او تشخیص د پاره دا یو سبب دی، نو دا جایز شو. نو جایز دی د کول د دې په شان د نور اسبابو، لکه یو سړی مثال له خبرې ترکاڼي زده کوي، نو دا یو کسب دی، دیم یو طریقه ده. ډرایوري زده کوي، مصرتوب زده کوي، نو دغه رنګ ډاکټري زده کول دا یو کسب دی، د اسبابونه دا جایز دی. واما تعلم علم الطب، هر چیز د کول د علم طب دی، د ډاکټرۍ دی. فيجوز، نو دا جایز دی. ولی؟ لانه ذکر دا ډاکټري چې دا سبب دا یو سبب دی من الاسباب، د سببونو نام، د اسبابونو دا یو سبب دی. فيجوز، پس جایز دی تعلمه ذکر ولذي کسائر الاسباب، پشان د نور اسباب، نور اسباب پشان د دې ذکر ولم نه ضرور دی. وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، او په تحقیق سره علاج او معالجه کړي وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم. هغه چې بیمار بون هغه به علاج معالجه کوله، دوايي به استعمالوله. نو کدا ناجیز کار وي، نو نبی علیہ السلام بداغي د بیان ورتلو علاج به تنه نه کول. نو علاج معالجه او دوايي استعمالول د شرع نه ثابت. وقد حكي عن الشافعي رحمه الله، په تحقیق سره حکایت شوی د امام شافعي سیبنا انه قال، امام شافعي سیب وای العلم علمان، علم الفقه للاديان وعلم الطب للابدان. امام شافعي سیب وای علم په دوه قسم باندې دی، دا حدیث نه دی ښه، مقوله ده. امام شافعي سیب وای وعلم په دوه قسم باندې دی، یو د فقه علم دی، علم الفقه ورته وای، دغه علم د دین د پاره دی. فادیانو کې په هر دین کې داسې پوهه او تفقه راغله. او دویم علم چې دین هغه د طب دی،
دا د طب علم چې دی نو دا د صحت او د بدن د پاره دی. نا فرمای العلم علم چې دی علمانی په دوه قسمه دی. علم الفقه یو د فقه علم دی للادیان د پاره د دین، او علم الطب او دویم د طب علم دی للابدان د پاره د بدن. وما وراء ذلك او هغه چې سوا د دین دی نو بلغتو مجلسنا دا سه د مجلس ډول او سنگار دی. بلغتو مجلس د مجلس ډول او سنگار دی، د مجلس خایس دی یا د وخت رودو یو سبب والا ده. یعنی دغه علوم چې موږ مخکې بیان کړ د دین علاوه چې کوم علمونه دي د دنیا نو هغه چې کوم دی د وخت پاسه د ټیم تیرولو یو ذریعہ ده. بس د دین بعض علوم نور مشترک علم تفسیر شو، بعض نور علوم مشترک اب ورستو بیان راشي داغي بس دې دې پوری. اللهم اے خدایا چاره نشتا مگر امتا تدام دار چا ورتک امتا ته مرجع تی. الا مگر زدی کی مونږ وړاندې ویل کنه فتعلمه حرام، د علم نجوم ازدا کول حرام دي لانه يضر ولا ينفع. مونږ دا خبر وړاندې کړی وی دا تاسو وای الا مگر حرام ندی زده کول علم نجوم. اذا تعلم من النجوم کله چې انسان زده کړي د علم نجوم نه قدر ما پاندازي هغه يعرف به القبلة چې پاغي سره د قبله پیژني او اوقات الصلاه او د منځو وختونه پیژني نو فيجوز ذلك دا بیا جایز دي. واما تعلم علم الطب هر څه زده کول علم طب دي فيجوز دا جایز دي لانه سبب زکه دا یو سبب دی د پاره د گزارانو د زندګۍ تیرولو. فیجوز تعلمه نزد کول جایز شو کسائر الاسباب پشان د ټول اسبابو. وقد تداوى النبي صلی الله علیه وسلم او په تحقیق سره علاج معالجه کړي و نبی کریم صلی الله علیه وسلم. وقد حكي عن الشافعي او په تحقیق سره حکایت شوی د امام شافعی سیبنا انه قال د مبارک فرمای العلم علمانی علم په دوه قسمه دی. علم الفقه للادیان یو علم فقه دی د پاره د ادیانو، او علم الطب للابدان او دویم علم د طب دی د پاره د ابدان. ابدان بدن ته وی ادیان دین ته ویل شي. وما وراء ذلك او هغه چې سوا د علم دین او د علم طب نه دی نو ذالک د مبارک فرمای بلغت مجلسنا نو دا د مجلس خایس دی از وخت باسی دا د مجلس رونق دی د مجلس ته وخت رول د پاره یو ذریعہ ده. بس دا یعنی فضل دی بس دې